سلطان محمود غزنوي او د عدالت په وخت کې د هغه درې غوښتنې. د افغان دعوت رسنیز چینل درنو لیدونکو، د افغان دعوت چینل په سبسکرایب او شیر کولو سره زموږ ملاتړ کولی شئ او ستاسو ملاتړ موږ ته دا ډاډ راکوي چې دا او دې ته ورته نورې لا خپرونې درته چمتو کړو. سلطان محمود چې د شپې هر څومره کوښښ وکړ چې ویده شي خو خوب ورنغی. غلامانو ته یې وویل که د کوم حکم له امله پر چا ظلم شوی وي هغه راوغواړئ. وروسته له لږ پلټنې غلامان قصر ته راغلل او سلطان ته یې وویل سلطانه هیڅ داسې څوک مو ونه موندل. خو سلطان ته بیا خوب ورنغی. په خپله پورته شو، په بدلو یا هم متفاوتو جامو کې د قصر نه ووت. د قصر په شاوخوا کې چیغې او نارې واورېدې. خدای سلطان په قصر کې له خپلو ندیمانو او د قصر له شهزادګانو سره ناست دی او دلته داسې ظلم کېږي. سلطان غږ پرې وکړ، څه وایې؟ تاسو سره څه شوي؟ زه سلطان یم او تا ته راغلی یم، اوس نو ووایه کیسه څه ده؟ هغه سړي ځواب ورکړ، ستا د قصر دننه کسانو نه یو چې په نامه یې نه پوهېږم د شپې زموږ کور ته راځي او په زور سره زما د مېرمنې د ازار او زورونې سبب کېږي. سلطان پوښتنه وکړه چې هغه اوس چیرته دی؟ بېوزله سړي ورته وویل شاید تللی وي. سلطان وویل هر وخت چې راغی ما خبر کړه او بېوزله کس یې د قصر ساتونکو ته ورپېژاند او ویل دې کس چې هر وخت زه غوښتم ما ته یې راورسوئ حتی که زه په لمانځه هم ولاړ وم. بیا هماغه چیغه ناره د بېوسه سړي په کور ګډه شوه. بېوسه او مظلوم کس ولاړ او د سلطان قصر ته ننوت. سلطان د لوڅې تورې سره د بېوزله کس کور ته روان شو. د بېوزله کس کور ته نږدې له کوره د چا د عیش اوازونه واورېدل. سلطان امر وکړ څراغونه خاموش وساتئ. سلطان کور ته دننه او ظالم یې په توره وواهه او مړ یې. وروسته له هغې امر وکړ چې څراغونه روښانه کړئ. د وژل شوي کس مخ ته یې وکتل او په سجده پرېوت او د کور څښتن ته یې وویل لږ ډوډۍ راوړه چې وږی یم. بېوزله سړي ورته وویل ته څنګه زما غوندې د یو غریب سړي په ډوډۍ قناعت کوې؟ پاچا وویل هر څه چې وي رایې وړه. بېوزله کس یوه ټوټه ډوډۍ راوړه او د سلطان نه یې د څراغ د خاموشولو، لګولو، د سجدې کولو او ډوډۍ غوښتلو علت او مطلب وپوښت. سلطان وویل هغه ورځ چې ستا د کیسې نه خبر شوم نو ومې ویل چې زما په سلطنت کې د دې کار جرأت څوک نشي کولی، داسې څنګه وشي؟ هماغه چې یوه بچي ته مې ویل چې څراغ خاموش کړه تر څو د پلار مینه او محبت د عدالت معنی نشي. څراغ مې ولګوه، ومې لید چې دا کس بېګانه دی. د شکر سجده مې وکړه. ډوډۍ مې راوغوښته ځکه چې ما د خدای تعالی سره وعده کړې وه تر هغه چې تا ته د هغه ستمګر او ظالم نه نجات در نه کړم تر هغې به ډوډۍ او اوبه په ژبه نه ږدم. له هغه ساعت نه تر دې وخت پورې ما له همدې عمله څه نه وه خوړلي.